یو حقیقت واقعه تاسو سره شریکوم چې په کومه طریقه باندې به خپل کشر لیور را پاسېدو او خپل ورندار سره به بدفعلي کوله. ډېره عبرتناکه واقعه ده. تاسو به په خپلو سترګو باندې وګورئ، په خپله به دا ویډیو وګورئ. د عبرت په طور یې تاسو سره شریکوم. یو ښځه چې د هغې خاوند باره کې ویل کېدل چې هغې په کراچۍ کې خاوند کار کولو او هغه به کله کله کور ته راتلو. کله به چې کور ته راغی نو هغه په خپل ښځه باندې او په خپل دغه کشر ورور باندې شکي شوی و او هغه همدا ویل چې زما د زما د ورور سره جوړه ده. په کور کې هغه دا خبرې اکثره وخت مور ته هم کړې وي، خو ویل کېږي چې مور یې هم د دغه خپل کشر ورور په اړه خوا یا داسې وه چې هغوی په دغه کشر باندې الزام لګول نه غوښتل. نو وخت تېرېدلو دې سره سره یوه ورځ داسې راغلله چې دغه خاوند خپله ښځه یوه ورځ د خپل ورور سره نیولې ده. د هغې نه پس چې کله ده دا خبره راوچته کړې ده او په کور کې دا خبره کړې ده، نو بیا همدغه ورور راپاڅېدلی د خپل مشر ورور یې په ډزو باندې ویشتلی دی. د هغې نه پس چې دی بیا دغه ورور یې تښتېدلی، خو خیر هغه بیا ګرفتار هم شو. نو قدرمنو دوستانو، دا واقعیات زموږ په ټولنه کې نن سبا ډېر زیات شوي دي او دا ځکه چې یا خو اکثره وخت کوم ځوانان چې دي هغوی بې واده دي او په کور کې کومې ورنداریانې چې دي هغوی سره ګپې شپې ډېرې لګوي. دویمه خبره دا کېدلی شي چې د کور ماحول ډېر زیات آزاد وي، تره زامن، ترور زامن، ماما زامن او یا نور داسې رشته دار په آزاد طور باندې کور ته ځي راځي، نو په دغه سره هم د کور ماحول خرابېدلی شي. یو بله خبره چې هغه ډېره زیاته د غور وړ خبره ده هغه دا ده چې که یو سړی په لرې ښار کې یا بهر ملک مسافري کوي، نو یا خو د کوشش وکړي چې خپله مېرمن خپله ښځه ځان سره بوځي، او که نه شي بوتلی نو بیا دې دا وکړي چې بغیر د ضرورته دې خپل ښځه په خپل کور کې نه پرېږدي. یعنې بغیر ضرورته مقصد دا چې که د مور پلار خدمت کولی مقصد وي، مور پلار یې بوډاګان وي، نو بیا خو صحیح ده، بیا دې پرېږدي. او که نه داسې نه وي نو بیا بغیر د ضرورته، یعنې که مور پلار یې هم ښه تکړه وي، روغ جوړ وي، روغ رمټ وي، خپل خدمت کولی شي، بیا په کار ده چې خپله مېرمن خپل مور پلار کره ولیږي، یعنې د ښځې مور پلار کره ولیږي. نو داسې مسایل به بیا مخې ته نه راځي. الله پاک دې له داسې مسایلو نه هر مسلمان وساتي. امین ثم امین.